سلامونه ستړي مشرفان وکړل د مهال مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي وایي د افغان کډوالو جبري اخراج یو پارونکی عمل دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر زیان دی. د بهرنیو چارو وزیر سرپرست مولوي امیر خان متقي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري شړلو او د کډوالو اړوند ستونزو په تړاو په کابل کې د پاکستان له شارژدافیر عبید رحمان نظامانی سره لیدلي او په پاکستان کې د افغانانو سره ناوړه چلند په اړه خپله خواشیني څرګنده کړې ده. متقي دغه راز د افغان کډوالو پر وړاندې په پاکستان کې د روان چلن او د یاد هیواد د پریکړو بدلولو غوښتنه هم کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیاء احمد تکل په دې اړه وایي په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو هر اړخیزې خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د افغان مهاجرینو په جبري اخراج او د ځینو ارګانونو له لوري له مهاجرینو سره په نامناسب چلند خپله خواشیني څرګنده کړه او روان ناسم چلند یې پارونکی او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر زیان وباله او د دې وضعیت د تغییر غوښتنه یې وکړه. د پاکستان شارژدافیر په دې لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د سرپرست حکومت اندېښنې به له خپل حکومت سره شریکې کړي. نیو عرب رسنۍ راپور ورکړی چې د افغانستان یو تابع په مکې ښار کې د هیروینو د قاچاق په جرم اعدام شوی دی. دغې رسنۍ د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي دغه افغان وګړی بادشاه قل سلیماني د یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. کورنیو چارو وزارت هغه د نشهیي توکو د قاچاق لپاره باډي پیکینګ یا د بدن دننه د موادو وړلو طریقه کارولې وه. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د اعدام عملي کول د نشهیي توکو پر وړاندې د دغه هیواد کلک دریځ څرګندوي او سعودي عربستان به د نشهیي توکو قاچاق وړونکو او ویشونکو پر وړاندې تر ټولو سختې سزاګانې عملي کړي.